یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي 4 میاشتې زیات و کم کېږي چې حاجي بابا مې وفات شو او اجاڼۍ مور مې ډېره بوډۍ ده، عیده تېروي په عیده کې ده. وایي داسې ما اورېدلي دي چې عیده 4 میاشتې و 10 ورځې ده او د آخري 10 ورځې به دا ښځه روژې هم نیسي. وایي زما مور د روژو نیولو نه ده، نو اوس څنګه وکړي؟ محترمه وروره، د یو ښځې چې خاوند وفات شي، که دا ځوانه یي که سپین سرې یي، 4 میاشتې و 10 ورځې په دې باندې عیده ده. د عیدې مطلب دا دی په دغه وخت کې به د چا سره نکاح نه کوي. د عیدې غرض دا دی چې دا به د خپلو پردي کره په دغو 4 میاشتو 10 ورځو کې نه ځي، نه به د چا غم ته ورځي، نه به د چا شادۍ ته ورځي، نه به د یو مریض عیادت و پوښتنې ته ورځي. په کور کې به ناسته وي او همدارنګه زیب و زینت به نه کوي، فیشن و سنګار به نه کوي، نوي و ښایسته کالي به نه اغوندي، نکریزې به نه استعمالوي، نور پیشني شیان به نه استعمالوي. او روژې نیول چې دي په عیده کې نسته. کومه خبره چې تاسو اورېدلې ده چې په اخر کې به 10 ورځې روژې نیسي، دا په شریعت کې هیڅ ثبوت نه لري. والله اعلم بالصواب.